دا ځوانان چې پر سترګو یې پیرانان دي، دا ځوانان چې د لیونتوب پرده یې پر سترګو غوړېدلې ده، شفاخانې ته ورسې لس کسان بستر پراته دي، دا موټر والی دي، دا موټر سایکل والی دي، دا زرنج والی دي، دې موټر ټکر کړی دي، دلته موټر ټکر شوی دي، 10 نفره پکښې مړه دي، دلته 20 نفره پکښې مړه دي، دلته 100 نفره پکښې مړه دي. ګورئ زما ورونو دوستانو، دا د انسان وجود د دې مالک انسان خپله نه دی، دا د الله ملکیت دی. د الله ملکیت کې تا ته د تصرف کولو هیڅ اجازت نشته. ای انسانه، ته په خپله خوښه باندې د بدن یو عضو یا لاس یا پښه یا ګوته دا پرې کولی نشې. ای انسانه، ته د خپل وجود یو عضو یو غړی خرڅولی نشې. ته نشې کولی چې دا خپل پښتورګي بل انسان ته ورکړې، وا خیر دی هغه انسان به د مرګه په راوګرځېږي. د دې اجازت ته نه لرې، ځکه دا ستا ملکیت نه دی. ای انسان، دومره عبادت تا ته جایز نه دی، دومره عبادت درته جایز نه دی چې ستا وجود ته نقصان ورسېږي. په داسې مسجد کې ستا دپاره لمونځ جایز نه دی چې په هغه کې ستا د مرګ خطره وي. نو هغه موټر چلول چې ستا د مرګ خطره وي پکښې، دا به ستا دپاره چیرې جایز وي. او په داسې موټر کې تګ کول چې په هغه کې ستا 50% یا 80% یا 80% د مرګ خطره وي، په داسې موټر کې به بیا ستا دپاره تګ چیرې جایز وي. لمونځ نه دی درته روا. دائمي روژه نیول مکروه ده، دوامداره. وایي زه ټول عمر روژه نیسم، دا مکروه ده، دا کار مه کوه. ولې؟ عبادت مکروه دی. یوازې وجه دا شی دی چې دا دائمي روژه نیول دا د انسان وجود فلجوي، د انسان وجود ختموي. انسان د دې صلاحیت نه لري چې حتی په عبادت کې لا خپل وجود له منځه یوسي. یوازې او یوازې په خاصو صورتونو کې چې الله عز وجل انسان ته اجازت ورکړې دی، لکه د جهاد په لاره کې تلل، هلته که چیرې وینه توی سي، هلته که چیرې مرګ راسي، هغه د دې څه استثنا دی. دا نور شیان چې هغه بله لار لري نه، دا نور عبادات چې نورې لارې لري، د هغو ټولو لپاره د وجود خطره عبادت ورته پاتېږي، د دنیا کار خو بیخي ورته پاتېږي. او داسې بې مقصده کارونه هغه خو نو بیخي باید ورته پاته سي. زه په یو موټر کې ځم، دا مې په 6 ساعته رسوي، دا مې په 7 ساعته کې رسوي. 1 ساعت چابک ځم، نو هلته ته څه شکایې؟ هېڅ کار نه لرم، ښه دی چې چابک ورسېږم، ښه خوند راکړي، ښه خوند راکړي. دا مقصد دی؟ د دې مقصد دپاره ته دومرې ناروا کار کوې، دومرې بې مقصده کار کوې چې په هغه کړنه باندې عبادت لا تا ته نه دی روا. په خطرناک موټر کې ځې، خطرناکه موټر چلوې فقط د دې لپاره چې زه 1 ساعت مخکې ورسېږم، دا ما ته ښه خوند راکړي، یا دا ښه خوند راکړي چې پلانکی سړی په 15 ساعت د پلانکي ځای ته ورسېدی. ښه دا چې خلک درته ووایي دا ما ته ښه خوند راکړي، کم عقله به درته ووایي. پوهان انسانان به څنګه ووایي؟ وایي پلانکی جاهل انسان، پلانکی احمق انسان، بې عقل انسان دومرې چابک تللی دي. دا د انسانیت کار دی؟ پوهان خلک به داسې درته وایي. یو سړی که دې وستایي یو بې عقل، 20 پوهان به دې رد کړي. رحم الله امرأ أنصاف من نفسه إن قال خيرا أو سكت